کتونکو السلام علیکم. د انګازي ټلویزیون په پروګرام روغ صحت کې ستاسو قربا حیدر او دان تاسو ته وایي ستړي مشي په خیر علي. السلام علیکم کتونکو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام روغ صحت کې موږ ستاسو دپاره قدرمن ډاکټرانو صاحبانو سره ستاسو دپاره ګټورې مرکې کوو چې تاسو ته مختلف د بیمارو نه خبرېږئ، دغه د علاج نه خبرېږئ، دغه د پرهیزونو نه خبرېږئ. نن هم موږ سره په دې پروګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی. د ګردو د الټراساوند سپیشلیسټ دی. د ده سره به ستاسو دپاره ګټوره مرکه کوو. د هر څه نه مخکې زه ډاکټر اجمل صاحب ته ستړي مشي وایم، په خیر علي وایم. مهرباني حیدر صاحب، ستاسو او د ستاسو چې کوم پروګرام دی انګازي، زه د هغو ډېر مشکور یم چې موږ ته دا موقع راکړله چې موږ خپل غږ خپل د ناظرینو بیمارانو ته ورسوو. سره ډېره مننه سرجي. تپوس به دا کوو چې د رمضان مبارک میاشت ته روژې شروع دي. په دې وخت کې یعنی په دې روژو کې مریضان زیاتیږي که کمیږي؟ بس کنسپټ داسې دی چې خلک دا وایي چې په روژو کې کیدای شي د ګردو والو بیمارانو کې اضافه کیږي، او موږ پریکټیکلی ګورو چې د الله تعالی یو داسې غږ دی چې بیمارانو تعداد کمیږي او ډېر زیات کمیږي، او څه داسې موږ نه ګورو چې هغو په تعداد کې اضافه کیږي. ډاکټر صاحب، د ګردو د خرابېدو علامات څه دي؟ بیا د هغې مخنیوی به څنګه کوو؟ ګردې چې دي هغې مختلف سټیجز دي. لکه زه تاسو ته دومره ویلی شم چې اکثر خلک موږ ته داسې راشي چې هغو ته بالکل څه سیمټمز نه وي، خو چې کله موږ الټراساوند ورته وکړو هلته موږ دا ډیټیکټ کړو چې ګردې مکمل ختم دي. اینا بعد چې الټراساوند وشي نو پته ولګي چې ګردې مکمل ختم دي. خو نیم خلک داسې چې ګردې بیماری چې دا هغه بالکل نظر انداز کی. مثال په طور په یو کاڼی دی لاندې پیپ ته راغلی دی او په کډنی باندې په ګردو باندې ډېر غلط اثر گزاروي، او دوی زموږ ته فرست رجوع موږ سره وکړي، موږ الټراساوند ورکړو نو موږ یو مشوره بله ورکړو چې تاسو ته څنګه علاج کول کې پکار دی، او دوی بیا ولګي څه خپلې ټوټکې کورانۍ یا دمونه یا بل څه، نو اکثر داسې پریزنټ شي چې یوه ګرده یا کله کله دواړه ګردې خرابې کړي وي. او نیمې بیماری داسې دي چې کوم ته موږ پیرنکایمل ډیزیز وایو چې هغو د کډني د سټون سره څه تعلق نه وي، بلکې هغې چې کوم رګونه وي د هغو یو بیماري ده. هغې اکثر داسې چې هغه ډیټیکټیبل نه وي. کله کله پیشنټ ته پین کیږي، معمولی درد کیږي، نو خوشقسمتۍ سره هغه رجوع کوي ډاکټرانو سره، او ډاکټران هم داسې چې هغوی ډیټیکټ کړي او بیا ولیږي خپل کنسرن ډاکټر لا. نو زمان دا زه داسې ده چې دې بچ کېدو دپاره هر سړي له څه ناڅه په کال یا شپږ میاشتې کې څه ناڅه بنیادي یو ټسټ ورته پکار دی. په دا کې نیم داسې بیماری دي لکه موږ شوګر واچوو که نه، نو اینه دا اندازه داسې وي چې هغو په هر ارګن باندې هغو خپل اثر وي، بالخصوص په کډني باندې زیات اثر دی. چې څومره ډایبټیک پیشنټ دي، شوګر والا پیشنټ دي، هغو له پکار وي چې هر کال کال نه وي کم از کم په 15 کاله کې هغو بنیادي ټسټونه دی شوګر نه علاوه د ګردو ټسټونه ورته کول پکار وي. ډاکټر صاحب، زمونږ د خویندې میندې وي که زلمې وي که لوی وي که ماشومان وي، اوبه ډېرې زیاتې کم اسکي. اول زه یې کم اسکم بیا هغه یې کم اسکي. آیا د اوبو کمی هم د دې خرابې سبب جوړي؟ د اوبو چې کوم تعلق دی د ګردو سره ډېر زیات دی. نو زه خو یو نارملی زه تاسو ته وایم چې کیدای شي یو نارمل کوم کار کوونکي خلک دی یا سټوډنټان دي، هغو خو دومره زیات کیدای شي اثر انداز نه پې کېږي. خو کومه لیبر طبقه چې دا ستاسو یا سپورټسمنمان دلته په جمرود کې ډېر ښه سپورټس چونکې زیات کېږي، نو خلک راځي ماته، نو هغو کې سټون زیات وي. نو داسې خلک چې کوم مزدورۍ کوي، خواله زیاته ونه ځي، یا سپورټس اکټیویټي ماشومان ډېر کوي، نو هغو ته سپیشل پکار وي چې ځان سره د اوبو انتظام ورسره وي، نو دوی کم از کم اکامي ته پرېښول نه وي پکار. څومره اوبه څښل پکار دی جي روزانه؟ اوبه خو داسې موږ نشو ویلی ډیفینټلی چې څومره پکار دی څومره نه دی پکار، خو ایټلیست ښه کافي پکار دی چې سړی اوبه وڅښي. په دا چې ډیپینډس کوي چې یو که څومره کار کوي او څه مسله ده ورته که نه، نو دا داسې څه فرض شی نه دی. لکه مثال زه درکړم چې یو سړی د زړه بیمار دی، CCF ته پاکه موږ داسې وي ورته چې موږ ورته چې اوبه کم وڅښئ، نو دا څه لازمي شیز نه دی.
خو وجود ته چې کله ضرورت وي نو الله تعالی یو سیستم داسې جوړ کړی دی چې په خپله تست ورته کېږي تنده ورته لګي نو هغه اوبس کېږي. ډاکټر صاحب په ګرده کې کاڼی یا په سپوغ چې ورته وي دې کې کاڼی دا څه وجه نه جوړ شي که بیا فرض کړه کاڼی جوړ هم شي او یو کس ته تکلیف وي نو د دې لپاره ستاسو هدایت ضروري دي؟ د دې داسې ده چې کالشیم کې د کاڼي خو ډېر زیات قسمونه دي که نه او 2-3 وجوهات داسې دي چې فرض کا مونږ یې ډیټیکټ کړو نو هغې علاج یې کیدی شي. لکه مثال کې طور پر یوریک اسید د نیمه خلکو زیات وي که نه نو هغې پرهیز هم کیدی شي غم کیدی شي که نه. داسې تاسو واچوئ چې یو پیراتایراید ګلینډ دی که نه هغې د ګلینډ د زیاتوالي د کار کولو د وجې نه هم دا شی کیدی شي. خو نیمه خبرې داسې دي چې هغه ډېرې فالز اټیچ شوي دي د ګردو سټون سره. لکه مثال په طور باندې خلک وایي چې دا د وریجې نه کېږي. نو هغې مثال زه اکثر د پیشنټ په یولو دپاره زه دا ورکوم چې ګوره بنګلادیش دی دنیا نیمایي حصه چې دا وریجې استعمالوي نو هلته څه داسې هغه نشته چې هلته به کاڼي زیات دي او دلته کم دي که نه. ستاسو دا یو حصه د کوشچن دغه وه. سیکنډ حصه داسې وه چې د دې علاج څه پکار دی. ما تاسو ته وایي چې لکه څنګه د 2-3 وجوهات دي که دا ډیټیکټ شي نو هغه وجو به تاسو ختم کړئ نو سټون کې به ډیفینیټلی کمی راشي یا کېږي به نه. خو که فرض کا هغه ډیزیز هم نه وي اناباد سټون ورته کېږي او علاج بیا داسې پکار دی چې فرض کا ډیپینډ کوي د کډني سایز باندې ډېر ساري د سټون سایز باندې ډېر ډیپینډ کوي. لکه نارملی چې کوم کډني دا نه چې کوم یوریټر راځي تقریبا 10 mm پورې سټون پرمیټ کوي په مشکله باندې چې وځي او که یو سټون 15 mm دی 15 نه زیات دی نو پاسیبلیټي تقریبا ډېره کمه شي چې سټون تاسو اټومیټیکلی دی به راغوزار شي نو تاسو به خامخا څه نه څه انټرونشنز کوئ ورته. نو یو نن سبا 2-3 قسمونه دي ورته په دا کې غټ قسمونه چې ټولې کې آسان دا لیتروټریپسي ده که نه چې کوم ته تاسو لیزر ورته وایي او ډېر مزیدار سیسټم دی دغه او پیشنټ له څه دومره درد هم نه کېږي افورډیبل دی خرچه هم نه کېږي او زیاتر چې تاسو یې ډیټیکټ کوئ چې سټون سایز د 2 سنټیمیټر نه کم یعنی 20 mm نه کم نو ډېر ښه ریزلټ دی. بیا دا هم ډیپینډ کوي چې سټون په کوم ځای کې پروت دی نو مختلف قسم ټریټمنټس یا هر قسم ټریټمنټ نن سبا اویلیبل دي کډني سنټر کې په هر ځای کې څه دومره مسله نه وي. ډاکټر صاحب اکثر د خلکو ته د وړو بولو د سو شکایت وي لکه موږ ته تش متیازي وایو په عام ژبه کې که نه دا هم د ګردې خرابي په وجې وي یا د کاڼي په وجې وي که څنګه؟ دا د کاڼي د وجې نه هم دا شی کیدی شي خو لکه څنګه ما چې تاسو ته وجوهات خبره وکړه نو یو وجه دا هم ده چې کله مثانې کې زخم وي نو هغې نه زخم چې د ګردې ته خیږي هلته هم دوی سټون جوړولو یو وجه هم ده. نو دا یو بنیادي زموږ د کډني چې څومره تاسو وګورئ نو یو ښه سیمټم موږ ته راکوي چې هر کله سوځېده وي نو انویسټیګیشن یې کول پکار وي که نه. نو دواړه ستاسو خبره ټیک ده چې پاسیبلیټي داسې چې د سټون د وجې نه غم کیدی شي دا سوزک هم کیدی شي په ساده ژبه کې او سوزک د وجې نه سټون هم کیدی شي. ډاکټر صاحب بلډ پریشر هم په ګرده باندې اثر غورځوي که نه؟ بالکل بلډ پریشر هم په ګرده باندې غوځاروي خو چې ګرده خراب هم شي بیا هم بلډ پریشر هم جوړوي دا دواړو د یو بل سره بیا تعلق دی. څه کول پکار دي چې بلډ پریشر د کنټرول کولو چاته چې کم څه شکایت وي نو پکار دي چې ګولۍ خوري؟ نو دا بیا ډیپینډ کوي چې څومره بلډ پریشر یې څومره دی که نه. اکثر لکه بلډ پریشر صرف معمولی شانته اوچتي نو موږ ورته وایي چې هره په ډایټ باندې کنټرول کوئ مالګه کم استعمال کم کوئ ایکسرسایز وزن لا کم کوئ که نه او داسې اکثر د ټینشن او دا شیزونه انټي ډیپریسنټ وي سره څه نه څه کم شي. خو اکثر داسې چې بلډ پریشر کله زیات وي نو اسنشل هایپرټنشن موږ ورته وایو چې بغیر به وجې نه چې کوم بلډ پریشر وي که نه نو یې دپاره میډیسن دوايي خوراک پکار وي او نیم خلکو دا خیال وي چې یاره مونږ که 10 ورځې یا میاشت میډیسن وخورو نو هغه به ټیک شي داسې نه ده. لکه څنګه شوګر کې تاسو کنټینیو لایف اخرنی وخته پورې تاسو ګولۍ یا څه ټریټمنټ کوئ همداسې د بلډ پریشر دپاره به تاسو کنټینیو ټول عمر علاج کوئ او ډېر لازمي علاج به کوئ. ډاکټر صاحب اخیری کې به تاسو نه دا پیغام ولو چې د ګردې د مریضانو لپاره یا د عام روغو خلکو لپاره به ستاسو څه پیغام دا دی چې صحت ډېر ټولو کې قیمتي شي صحت دی
او هر کله چې تاسو له سیمټم د سیمټم هم د خدای ډېر غټ نعمت دی زموږ دپاره که فرض که دا سیمټم نه وي موږ لا به پته هم نه لګېدی چې زموږ کې څه ډیفیکلټي ده که نه څه مصیبت دی. نو هر کله چې تاسو ته الارمینګ یو درد شروع شي تاسو له پکار داسې وي چې تاسو یو ښه مستند ډاکټر سره رجوع وکئ او که فرض که څه ډیټیکټ کړئ هغو مشوره تاسو والی نو دا تاسو بیا فالو کوئ چې څو پورې تاسو پوره ټیک نه وئ. قدرمنو کتونکو تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب الټراساوند سپیشلیسټ چې کوم د ګردې په مرضونو کې ماهر دی د ده ګټورې خبرې تاسو واورېدې. امید دی چې تاسو به ترې ډېر حده پورې استفاده کړې وي. موږ د ډاکټر اجمل خان صاحب ډېر مشکور یو چې موږ له وخت راکړو او ستاسو دپاره یو څو لمحات موږ سره ریکارډ کړل. پروګرام روغ صحت کې دنه قربا حیدر اودان په دې دعا سره غواړي اجازت چرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله بریالي اوسئ. السلام علیکم.